سرچینه وایي د پکتیا ډنډ پټان کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني ملیشو نښته روانه ده. ویډیو وایي د پکتیا په ډنډ پټان کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني ملیشو نښته. په نښته کې یو کس وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. سلام ستړي مشه، پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د ډنډ پټان جګړې په یو ملکی کس وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني سلام وطندار ته ویلي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر ذکر کې له شوې جګړې یو جسد او یو ټپي دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. د نوموړي په وینا 15 ټپیان د څمکنیو روغتون ته هم وروړل شوي دي. رحماني وایي وژل شوی کس او ټول ټپیان ملکیان دي. تر اوسه روښانه نه ده چې پاکستاني لوري ته په د جګړه کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. پرون ماسپښین شاوخوا 1:30 بجې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر ذکر کې په اوږدو کې د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوه چې تر شاوخوا نیم ساعت مخکې پورې روانه وه. د ډنډ پټان اوسیدونکي وایي څو شېبې مخکې د جګړه درېدلې ده. بلخوا د ډنډ پټان اوسیدونکي محمد الدین سلام وطندار ته ویلي چې د دې ولسوالۍ د 4 کلیو څخه باندې 1500 کورنۍ د دې جګړې له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او څمکنیو ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د پکتیا محلي چارواکو او د اسلامي امارت امنیتي ادارو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ تېره ورځ هم په دې سیمه کې هغه مهال نښته وشوه چې اسلامي امارت غوښتل د ډیورنډ پر ذکر کې د غاړې ته سړک تیر کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، علامه ملشه.